دبر الدبور وصرف الأمور وقدر المقدور ويسر الماسور وعلم حوابس الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده والصلاة والسلام على رسول الرحمة نبي السلام إمام الهدى صاحب التاج والمعراج الذي اسمه مكتوب في التوراة والإنجيل والقرآن الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به غمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين الذي أرسله ربه للإيمان مناديا وإلى الجنة داعية وإلى طريق المستقيم هادية وفي كل مرضاته ساعية وفي كل معروف آمرة ومن كل منكر ناهية. ورضي الله عز وجل عن أصحاب الكرام البررة الذي نور الكون بأنوار القرآن الكريم وعطر العالم بعطور المعارف النبوية على صاحبها ألف ألف سلام وتحية. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا ثلاثة أيام، يوم مزت ما بيدك منه شيء، ويوم غدا فلا تحرى فيه أبدا، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، ويوم أنت فيه فاغتنم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الدنيا كمثل ثوب شققته من أوله إلى آخره فتدلى بخيط فيوشك ذلك الخيط أن ينقطع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما محترم مسلمانان الدنیا دا راه سفر دی او زمون ستاسو د ټولو سفر اخرت طرف ته دی. قرآن کې الله پاک فرمای: کل نفس ذائقة الموت، هر زی روح لب مرگ خامخا راځي. دا د الله یو فیصله ده او اټل فیصله ده. مرگ یو حقیقت دی او دا مونږ تاسو ټول منو چې مرگ به راځي. وانما توفون اجورکم یوم القیامه، او د مرگ نه پس تاسو ته بس تاسو د عملونو پورا بدله ملاوي. فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، کم انسان جنت ته داخل کړي شو د جهنم نه بچ شو، دا کامیاب انسان دی. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، او د دنیا دا ژوند دا دوکه ده. کبیت العنکبوت دا د جولاګي جاله ده. دار الغرور دا د دوکې کور دی. لعب ولهو دا لوبې ټوخې دي. متاع قلیل دا لږه شان فایده ده. جناح بعوده دا د ماشي وزر دی. کذل زائل
ختمیدون کې سورې دي. مثل الدنیا کا مثل ثوب شققته من اوله الى آخره. حدیث کې راځي د دنیا مثال داسې دی لکه کپڑا چې هغه تا په خپل لاس باندې اوشلو لکټ تکړه او دا یو کپڑا د بلې کپړې نه جدا شوه، فتدلى بخيط، صرف یو تار باندې دا کپڑا د یو بل سره بانډه پاتې شوه، فیوشک ذلک الخيط ان ينقطع. حدیث کې راځي هر وخت امکان کېدی شي چې دا تار وشلی. دا د انسان زندگی ده، د ژوند دا تار شلیدل او د انسان آخرت ته تلل دا سم دي. نو دنیا عارضی ده، فانی ده. یو څو ورځې ژوند دپاره الله پاک موږ تاسو دنیا ته رالیږلي. حدیث کې راځي الدنیا ثلاثه ایام. د انسان دا ژوند دا 3 ورځې ژوند دی. یوم مزد ما بیدک منه شیء، یو تیر شوی ورځ ده دا واپس کیږي نه، دا لاس نه لاړه. هر سړی ځان ته سوچو کې زما څومره زندگی تیره شوه، کومه چې تیره شوه هغه واپس میلاویږي نه. که د ملک صدر وزیر اعظم د وغواړي زه خپل ژوند را واپس کوم، یو ورځ هم نشي را واپس کولی، یو ګنټه نشي را واپس کولی، یو منټ یو سیکنډ نشي را واپس کولی. کومه زندگی تیره شوه هغه لاړه تیره شوه. و یوم غدا فلا تحرى فيه ابدا. سبانه ورځ د سبا د پر سوچونه مکوه، د سبا د پر منسوبې م جوړوه. ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا. چرته داو نوې چې زب سار لدا دا کارونه کو، ځکه د سبا علم الله سره دی، د سبا علم ما او تا سره نشته دی چې سبا څه پیښیږي. کم من مستقبل لغد لا يدركه. ډیر خلق د سبا په انتظار باندې ودشي او سبا ډورا پانشي. نور خلق ته صادر کمبل اوچت کې الک پلان کې خوفات شوی، نم د سبا پته لګي او نم د بیګا پته لګي. الموت یاتی بغتتن، مرګ چې راځي نو اچانک راځي. نو دنیا عارضی ده، فانی ده، یو څو ورځې ژوند دی او الله جل جلاله مونږ او تاسو دنیا ته رالیږلي د آخرت د تیاری دپاره، د آخرت د خوارۍ دپاره، د آخرت د محنت دپاره، د آخرت د ستړو دپاره. الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخره. دا دنیا ټول ستاسو دپاره پیدا ده او تاسو د آخرت دپاره پیدا یې. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. په مخ د ځمکې دا څومره څیزونه دي دا ټول ستاسو دپاره دي. ای ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک. ای بنده دا ټول څیزونه ستا دپاره دي. وخلقتک لاجلی. ته مې د خپل ځان دپاره پیدا کړي. فلا تشتغل بما هو لک امن انت له. دې څیزونو کې دومره ډوب نشي مقصود در نه پاتې نشي. دنیا دا خو راه سفر دی، دنیا ضرورت دی. آخرت زموږ ستاسو مقصود او مطلوب دی. آخرت در نه هیر نشي. دا مشرق، دا مغرب، دا شمال، دا جنوب، دا ځمکه، دا اسمان، دا انور، دا سپوږمۍ، دا ستوري او دا کائنات او په دې کې دا مختلف اشیاء، دا ټول الله پاک د انسانانو دپاره پیدا کړي دي. انسان اشرف المخلوقات الله پیدا کړي دي. ایحسب الانسان ان یترک سدى. الله قرآن کې فرمایي د انسان دا خیال دی چې دې موږ بیکاره پیدا کړي. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ستاسو دا خیال دی چې تاسو ما عبث پیدا کړي او تاسو به ما طرف ته نه راواپس کېږي. نو داسې نه ده. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. د انسانانو د پیریانو د ژوند مقصد د الله عبادت دی، د الله معرفت دی، د الله تعلق دی. دا زموږ ستاسو د ژوند مقصد دی. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزق ګټل، دنیا پسې منډول او دنیا را جمع کول دا زموږ ستاسو مقصود نه دی، دا ضرورت دی. او الله پاک زموږ ستاسو رازق دی. وفي السماء رزقكم وما توعدون. الله فرمایي ستاسو رزق د اسمان نه دی. النصیب یصیب ولو کان تحت الجبلین. نصیب او قسمت او مقدر به درته ضرور ملاویږي اکه د 2 غرونو لاندې ولینی. وما من دابة في الارض الا على الله رزقها. کائنات کې داسې زنده سر سو خودی نشي چې پس مکه باندې حرکت کوي، هغه جاندار دی او د هغې رزق په الله باندې نه دی. ټولو مخلوقاتو له الله رزق ورکوي.
انسان لم الله پاک رزق ورکي. رزق دا زموږ ستاسو مسله نه ده، دا مسله زموږ ستاسو الله حل کړې ده. الله زموږ رازق دی او هر چاله د مقدر روزي ورکي. مقصود زموږ آخرت ته، د آخرت د پاره ستړي، د آخرت د پاره خواري محنت او الله راضي کول، الله سره تعلق جوړول، دا زموږ ستاسو د ژوند مقصد دی. او زموږ سفر آخرت طرف ته دی. قبر دا د خورو ډیرې نه دی. حدیث کې راځي لم یأتی علی القبر یوم الا تکلم فیقول، داسې ورځ نه راځي چې دا قبر روزانه خبرې نه کوي، روزانه اوازونه کوي. انا بیت الوحده، انا بیت الغربه، انا بیت الدود، انا بیت الوحشه، انا بیت الظلم، انا بیت التراب. زه د وحدت کورم، زه د دهشت کورم، زه د یری کورم، زه د چینجو کورم، زه د تیاری کورم، زه د ځان لوالي کورم، زه د ناشنایي کورم. پام کوه چې خالی لاس دی قبر ترا نشي. دنیا کې ځان خستړی کا، د قبر د پاره تیاری وکا. قبر د خورو ډیرې نه دی. القبر روضه من ریاض الجنه او حفره من حفر النار. قبر یا د جنت باغ دی یا د جهنم خطرناک کنده ده. علی رضی الله عنه فرمایل الا یا ساکن القصر المعلى ستدفن عن قریب فی التراب. اے د اوچتو بنگلو خاونده ډیر ضرب د تور خورو لاندې شي. قلیل عمرنا فی دار دنیا ومرجعنا الى بیت التراب. د دنیا دا ژوند زمونږ ډیر مختصر دی او ډیر کم دی، او زمونږ سفر د آخرت طرف ته دی، خورو طرف ته دی. له ملک ینادی کل یوم لدول الموت وابنو للخراب. او د الله یو فرشته روزانه اعلان کوي که تاسو بچی راوړئ نو د مرګ د پاره راوړئ، او تاسو که کورونه جوړوئ نو د ورانېدو د پاره جوړ کړئ. دنیا دا بے وفا ده، دنیا دا ناپایدار ده، دنیا نه یو ورځ تلل دي او مرګ اچانک راځي، موږ به آخرت طرف ته منتقل کیږو. اعمل للدنیا بمقدار بقائک فی. څومره ژوند دی دنیا کې دی، دومره دنیا د پاره ځان ستړی کا، دومره خواري د دنیا د پاره وکا، دومره منډه د دنیا د پاره وه، دومره سوچونه او منصوبې د دنیا د پاره جوړې کا. وعمل للآخرة بمقدار بقائک فی. او څومره ژوند د آخرت کې دی دومره ستړی د آخرت د پاره وکا، دومره خواري د آخرت د پاره وکا. فافعلوا فانکم اليوم فی دار العمل ولا حساب. نن تاسو د عمل په میدان کې حساب کتاب در سره نشتا. وغدن انتم فی دار الاخرة ولا عمل. سار له میدان محشر کې ولاړی، ا د حساب کتاب زید هغه د عمل زین دی. نن موږ تاسو د عمل په میدان کې دنیا ته الله پاک موږ تاسو د اعمالو د پاره را لېږلي، د آخرت د خواري او مهنت د پاره را لېږلي.